کو چې تاسو خنخ کاریږي ډیزاین سره دلته بس لکه یو ټیبل په شکل باندې او دا خصوص دیغه پورې تړلای نه ده که چیرته ټول کار په دې کېدل شي نو بیا غو ډیټابیس ضرورت یک څه فکر وکړئ د سمو وای دا دلیل شي دلیل دا ده دا ټول شان په دې کار کوي اوس دغه یو کمانډ چې دوی په دې کې دوی کوشش کړی چې دا کمانډ به کار وکړي خو نه کیږي هغه خو انسانان دي نو بلشان نه کیږي کنیکشن نه جوړیږي یا مشکل جوړیږي نو دیو شي نه تیریږي بیا تیریږي نو دلته تاسو راسئ شما بیا د ډیټابیس SQL پلس نو دا خو بیا موږ فارم کې کار کوو فارم کې د لیکو چې اتومات یو ټریګر ته انتخابو یا ایونت لاست فوکس مثال کنه دا دلته په ایکسس کې یا په ویژوال بیسیک ته لاست فوکس وای الټا پوسټ آیټم وای چې کله ریکارډینګ درته سو اتومات دی ولان دا کوډ لیکو چې اټو کمیټ نو اتومات به سره کوي set auto commit on دلته ګور دا کمانډ اوس علمامه update emp set salary is equal to where name is equal to Scott maash مرسي باید در کوم نګور سره تولاندې کمپلیټ اتومات سیو شو شما پس میتونه که set auto commit off حالا شما باید برای شروع کنید دلته خپله راکېږي دا خو یهودي نه ده که نه دا خو یهود سره کنیکټ کړی ده هو دا خو ده دلته چې ډیولپر کې خپله اوس د set auto commit کړ دلته سینټري کوه خپله هو نو دا خو ډیټابیس نه ده دا خو صرف یو پلیټ فارم دی فرنٹ اینډ یا صرف دې کې کار کوي خبره راکړه ګوره ټیبل نه فارم جوړ کړ ټیبل سرچ کارو کې هغه خپل خب DDL ما به شما گفته بودم که دیتا دفینیشن لنگویج است خب دمی شما اول کریت کماند باید یاد بگیرید چی بگیرید دلته دومره سهولات یاد کړي اوس ته فنکشن چې جوړه کریت لپاره خو بس د فنکشن لپاره تاسو فکر وکړئ دا ټول خپل سره راغلي سو پړاولې فنکشن انګور پروسیجر پارامټر ایز ډیکلیریشن بیګین ټول ته او که چیرته دا نه وای دا ټول ته به څه رقم کړی خپل دی خو بس شما اونجا بیشیم ما خواهیم چی میگم خب راځم اولین کمانډ سره چی ده کریټ صحیح است کریټ نه تنها به خاطر که شما ټیبل جوړ میکنید هر آبجکت جوړ کردن میتونه ویو جور کردن میتونی فانکشن جور کردن میتونی پروسیجر جور کردن یعنی چی کا آبجکت های از چی است تو چی کردن میتونی خب سینتکس چی است کریت टेबल म्हणजे टेबल ऑब्जेक्ट नेम ची बात होती ऑब्जेक्ट नेम अगर शुमा टेबल जोर में कोनी जा बाद नाम टेबल होती अगर प्रोसीजर जोर में कोनी प्रोसीजर बात होती आर की बात खूब ऑब्जेक्ट नेम नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट क्या टाइप आस बाद अजून ऑब्जेक्ट नेम सही बताओ मिसाल एन क्रिएट टेबल टेबल एक टाइप आस वा नाम टेबल ची बात बाश एबीसी این نمیشه تیار اینجا بعد از این قوس شروع میکنم کالم نیم سپیس डेटा टाइप कॉमा कॉलम 2 स्पेस डेटा टाइप و در آخر هم چه با قوس بسته او انتر تیبل جور میشه خب شما باید پیش از اینکه همین تیبل جور کنید یک چند دیتا تایپ باید شما بفهمید صحیح است چند دیتا تایپ چرا که رو روان است کلش امکان نداره خب اولین دیتا تایپ که است اونجا که در اکسیس شما شارت تکست و لانگ تکست میکنیم اینجا شما میتونید برای جو ورچار 2 شما باید اینجا سایز داده میتونید 20 ورچار 2 20 چی مانا टेक्स्ट दमी इंटर शो मगर था चंद कैरेक्टर था 4000 में तो नहीं अच्छी बनी साइज अमु तुम्हें तो बता मिसाल कैरेक्टर काउस 20
ورچار 2 این هم به خاطر تکست انتری است، مثل که در اکسیس شارت تکست بود. اگر شارت تکست شما میتونید نمبر انتر کنی و شارت تکست میتونید تکست انتر کنی، هر چی کول شي. خو دلته بیا مثلا دی پروګرامي ټیکل دا به غلط خبره کنه، سلیری لپاره نه سخت نه کنه، ځکه چې جمع کیږي کنه، ډیټ لپاره نه سخت نه کنه، ځکه ډیټ موږ فنکشن کار کوو کی سرچینګ کې کوو، نو خوب غپ چیاس کی به خاطر چی کار شو کاراکتر و ورچار 2 یک گپاس هر دوش بر چی میاد بر تکست میاد، مگر فرقش چی است؟ اینجا شما یک کالم گرفتی که ایمپلای نیم، دیتا تایپ برای چی دادیم؟ کاراکتر 10 و اینجا باز بطور مثال فادر نیم برای ورچار 2 10 دوش یک گپ شد، فرق نداره. اگر دمی اینیم شما اینجا احمد نمیشته کنید، احمد چند حرف است و اینجا سایز کالم چند است؟ همین 5 حرف سایز دیگه مانده یا نمانده؟ او اتومات جای گرفت، 5 کاراکتر جای در دیتابیس گرفته شد دیگه. اگر چی باشه کاراکتر پوپوشو کنه خالی جای در پیت کی خواهد او جای گرفت دیگه. این قسم است مثل که همین اینترنت، شما اینترنت 3G فعال میکنه، صحیح است؟ خدا کنه که شما کار کرده باشه نه کرده باشه، وقتی که ما پره میشه پیوستان چی میشه؟ این به این معنی میده شما دا حرف اینجا دادی، دا حرف جای سایز وقتی که اینجا اگر از دا خوش داده نمیتونی، ولی اگر اینجا شما دمی چی ثبت کنی، اگر 3 حرف است هر وقت شما دمی نام ثبت میکنی دا کاراکتر جای اتومات میشه. و این بسیار کمی استفاده میشه، به خاطر چیزی استفاده میشه که شما میبینید که یعنی این همین هر پاس ازی زیاد نیست. بطور مثال تشکیل نمبر 6 کاراکتر است، از او زیاد نیست و کم کس انتر نمیکنه. است دا دی ویریبل دی پاره این بسیار استفاده میشه، بسیار کم چیزی که برای شما معلوم است که این کاراکتر است. ولی این که است اینجا اگر شما عالی نوشته کردید 3 حرف است، 3 حرف اینجا گیرید، 3 کاراکتر. صحیح است؟ این دیگه اتومات چی میشه؟ ریموو میشه اسپیس از بین میره. نو اکثریت چی کوم دا اکثریت موږ چی کار کوو؟ دی ورچارتونه استفاده کوو. خب ببین نظر ازم دیگه کاست نمبر شما میفهمید که نمبر خاص به خاطر چی است؟ نظر ازم کریت تیبل T1 کریت تیبل چی است؟ T1 نام یک تیبل است. این تیبل میشه چی امکان داره چی باشه. شما میتونید که قوس رو دمی امپلای نمبر حالی برای دیتا تایپ چی بتونه؟ نمبر. ولی نمبر 8 نمبر دلته نشته دی 8 نمبر لپاره به یو بل ابجیکټ جوړوي، هغه ته چې وایي سیکوینس ورته وایي، هغه په دې کې کار کوي چې کووالی چې اتومات نمبر کې خو این نمبر شد کاما امپلای نیم این اتومات هم هست صحیح کو اینتیجر است. این میفهمه چون این میفهمه که چی است صحیح کو این تیبل جور میکنه کالم و برای کالم چی است چی ضروری است دیتا تایپ ضروری است. ولی اینتیجر این چرا همیشه دیتا تایپ خود بسیار زیاد است خاطر که جنرال دیتا تایپ است. این دیتا تایپ چی است؟ جنرال است. ولی من میخوام که اینجا برای چی انتخاب کنم؟ ورچار 2 سایز اینجا میخوام که 20 امکان داره که از 20 شود. سایز باید طور که سایز باید طور که خب کاما تا 4000 ما پیشتر گفتم تا 4000 است. خب باز من اینجا فادر نیم دا سایز چې نور کو هغه بل مسله ده کولای شي دلته د هم د سیم پرې دی ورته ټو نو بای ډیفالت تر څلور ور پورې ته کولای شي په دې کې چې کې انټری وکړي نو سایز موږ په هغه وخت کې ورکو چې کله یو شی معلوم وشي په دې خاطر لپاره و چارټو کې دا چې کوم اوس دلته باید سایز ورکړي دا چې کوم چې باید سایز ورنکړي فادر نیم ای هم باید چې بیا ور چارټو تا 20 صحیح است کاما جاب هم
वर्कशार्ट टू तो बेस्ट कॉमर सैलरी चिया नंबर काउस बस्ता कंट्रोल प्लस इंटर خب این نام که است already exist است یک آبجکت دیگه است ما شما خود در چی هستیم در اکسیس که بود اگر تیبل به نام اینجور میکنیم فارم میتونستیم که جور کنیم کیوری میتونستیم که جور کنیم اینجا ایکس نیست اونجا که بود مربوط امو آبجکت میشد یعنی ایمپی تیبل است دیگه این تیبل نمیتونی که به نام ایمپی جور کنیم مگر فارم میتونیم اینجا که است مربوط آبجکت است اگر یک آبجکت به نام تیبل باشه هر چی که باشه دیگه آبجکت نمیتونیم صحیح است اینجا شما میای نام تغییر میکنید فرست اندرسکور table control plus enter create table al شما میای اینجا برای کامنت ضرورت نداری شما این کامنتس بکن این ریډیر است اتومات سیو کی اتومات پرمننت اپلای میشه خب describe first underscore table این امو کلش چی آمده امپلای نمبرش ایچ است نمیش است ورچارتویش است فادرمیش است جابش است و سلامیش است اگر شما اینجا بیایی insert into first underscore table values قوس 1 comma کریم اکرام دکتر ایماش کنترل بس انتر ये रिकॉर्ड जगह से हाल जरूरत वाले किरे बच्चे भी कोनी कमिट या रोल बार कमिट select start from first underscore table नलन तिके रिकॉर्ड फंक्शन ये जगह दम डेटाबेस से सब शुड द कदम यूजर सब शुड द स्कॉट सही है आली चीप किस्म का पास اگر دمی یوزر که چی کا چی داره شما دمی یوزر چی کا تیبل ها که داشتی اول از با دیفالت که جور میشه این اگر خراب شد خب شما پس رو کاماند داری ریموویت بایکاپ پس آورده میتونید مگر وقتی که دمی یوزر شما دیگه آبجکت جور بکنید مثل که علامت جور کنید این خوب باز نه آورده نمیتونید شما مجبور هستی که بایکاپ از بگیرید چی بگیرید بایکاپ از چطور بکش صحیح است خب این را ما کلوز میکنیم عادی SQL پلاس امکان داره از SQL دیولپر هم بکاپ گرفته شد و خیر ما اکثر وقت از بکاپ سلاش select اشتراک from TAB اگر شما ببینید اینجا تیبل بنامه فرست تیبل پرایس MP1 T1 گوری کوشش شما چطور میتونید بایکاپ از رو بگیرید دارن EXP است اکسپورت EXP چه معنی میتونه اکسپورت خب په دې وینډو کې څه مسله ده ښه مجبور دی هغه راسي او ګیټ هغه شي زه امپورټ وګورم په امپورټ کار کوي که نه کوم کار دا د وینډو مسله ده ښه وینډو کې نه پوهېږم څه مسله ده چې دا کوم ډیټابیسونه چې جوړ شوي دي په اوریکل کې یا په ویژوال بیسیک کې یا په حتی په اکسس کې هغه بیخي کار نه کوي کوډ یې کار نه کوي کوم کوډ دې لاندې شوی ده دا د وینډو مسله ده ښه نو خیر د بیکاپ بیا راته وکړه په دې باندې پوه شوې نن صرف د دې طریقه ده چې دا ټیبل موږ څنګه جوړ کړو نو زه خپله غواړم چې د هغه شي کړم وینډو نه وي کړم خو ځکه چې دا پروجیکټونه بیخي کار نه کوي ښه دا خو مایکرو ده لاګین دا هم کار کوي یو لټاپ کم دي دا اوس چې کار شروع کړی ښه خبره ده خو فکر نه کوم دا د وینډو مسله ده په دې وینډو کې چې کوم کوډینګ کړی دا کار کوي او له دې وینډو نه مخکې چې کوم کوډینګ کړی هغه کار نه کوي
شي کاپی کې دا ډیټابیس کاپی کوم سبا پورا باندې د کوم پروژه دا کاپی کو بیا ډیټابیس کاپی کول دي څنګه کاپی کوي څه کوم کاپی کوي دا خو نه چې فایل خو نه چې فایل دې نه کاپی کوي بس نه فایل نه لري نه خایور اکسس نیټورک څه شي نو بس په دې کې مسلې دي نو دا چې کوم ده په دې کې به ان شاء الله دا بیک اپ خیر خو ولا خبر اوس پر بیک اپ مشکل تمام شما طریقه یاد گرفتی که چطور شما میتونید چرا کار کنید تیبل جور بکنید صحیح است یک دیتا تایپ چی بود نمبر یک دیتا تایپ ورچارتو و یک دیتا تایپ چی است چرا اکثریت مردم علی که این اگر در یک اوریکل هم یک مسئله است اگه می بود هیچ وقت هیچ کس در اسکیول سرور کار نمیکرد. بعضی مردم که در اسکیول سرور دیتابیس جور میکنه او به خاطر ملتیپل لنگویج میباشه صحیح است ملتیپل لنگویج شما میتونید مثل که در اکسس اونجا دیتا تایپ است اینجا ورچارتو است اونجا هم ورچارتو است مگر اونجا ان ورچارتو هم است ان ورچارتو که شما باید انتخاب کنید دمو شما ملتیپل لنگویج کار کنید میتونید دمو فیلد انگلیسی که میشه کولای پختون کومه ژبه چې تاسو وینډو کار کوي میشه مگر در اوریکل که شما داری نوشته میکنید دیتابیس کاراکتریستیک جور میشه او بسیار تکلیف باز میکنه برای کس تکلیف نیست کسی که جور میکنه خب به خاطر در او وقتی که شما با ویندو دلیت میکنی و بیکاپش ریستور میکنی شما پیش از پیش همون سیتینگز باید جور کنی که نمو داری باید کار میکنی نو دا اسکیول سرور که چې اکثر خلک اوس هغه جوړوي نو هغه وجه دا چې ملټیپل لنګویج دي صحیح ده نو دې کې کله ملټیپل لنګویج نو دا په آینده ورژنونو کې بیا حل کوي داسې نه داسې بیا کوي ای به د آینده ورژن چینج وکړي نو دغه درې ډیټا ټایپ کار کوي ان شاء الله سبا به 5 ډیټا ټایپ نور کار کوو او نور مخکې ان شاء الله بس الله خیر